هر وګړی چې د خلکو په لار سم شي او یو غنم چې کرونده کې ځان قربان کړي تک شین بوټی شي بیا زر دانې غنم شي. دا ګل زمین سید محترم صاحب چې دی هغه د باچا خان بابا د فکر او د باچا خان بابا د نظریې سوچه پیروکارو او د هغه د سوچ او د فکر چې دی د پښتون شومي فدریشن نه واخله چې د پښتون شومي فدریشن زه هم هلته چې دی صوبایي چیرمین پاتې شوی یم د کیمپس صدر پاتې شوی یم په پېښور کیمپس کې. نو د هغه څنګه چې څنګه دلته ستاسو په سعودي عرب کې د ټولو صدرانو یو ریکارډ پاتې کېږي نو دغه شان ریکارډ هلته هم چې دی د ټولو صدرانو پاتې کېږي. نو هغه محترم ګل زمین سید هلته ډېر ښکلی وخت ډېر دروند وخت ډېره ښه مبارزه د هغه غزې ژوند هر سړي چې دی نو د هغه ښه ویلي دي. دلته بیا د عوامي نیشنل پارټۍ چې سعودي عرب کې هغه کم دلته هلې ځلې کړي دي او کمې سختې قربانۍ تېرې کړي دي نو هغه دا چې کوم د پروفیسر سلیمان لایق دا شعر ما تاسو ته ووایي نو همدا شعر د هغه په ژوند باندې چې کله تاسو اپلای کړئ نو هم هغه د باچا خان بابا د فکر هغه یو چې دی نه دی بوزغلی او هغې بیا بلا شی چې دی نو په سوونو په زرګونو دغه شان چې دی بوټي را پیدا کړي دي او هغې بیا چې دی نو میوې نیولي دي او هغه سختې قربانو چې دی هغې یو ځای راوړی دی دلته. نو داسې کو دلته اوس تاسو د محترم ګل زمین سید په ژوند خبره کوئ او هر سړی چې دی د هغه صداقت بیانوي نو دا هم بنیاد د دغه بنیاد کې دوی سختې تېرې کړي تکلیفونه یې تېر کړي دي د هغې دې ځایږي ته را رسېدلي نو باچا خان بابا په خپله ویلي دي چې زما په لاره کې سختي دي تکلیفونه دي زما په لاره کې جیلونه دي نو که څوک دا سختي تکلیفونه او جیلونه تېروی شي نو راضي دي زما دې لارې ته په دې کې مراعات او کرسۍ او په دې کې چې دی نو دا څیزونه نشته. نو هغه د باچا خان بابا د سوچ او د فکر چې هغه کم لار ښولې وه نو په هغې باندې هغه محترم ګل زمین سید ژوند تېرو او هغه تکلیفونه او کړاوونه او سختې دلته تېرې کړي او هغې د لاسه دلته تاسو څومره خلک چې یې نو هغې لکه نوي خلک به هغه چې دی تنظیم ته راوستي او هغه تنظیم چې دی هغه مخ په وړاندې بوتلی بیا چې د هغه د کلي ژوند تاسو وګورئ نو په کلي کې م هغه خپله یو مبارزه کړې بیا دلته چې بنیادي طور تاسو د سرې ماڼۍ دا تاریخ ګورئ نو دا خو ما بل ظلم ویلي و هلته په سره ماڼۍ کې قاري صاحب د ناسو چې دا چې دی نو وایټ هاوس دی په امریکا کې نو دا دومره لوی سوچ و د دوی چې دا دوی دلته ریډ هاوس جوړ کړی سره ماڼۍ نو دا د محنت کشو ځای و او هغه د سرمایهدارو کیپیټلیسټو ځای و دا کیپیټلیسټ دوی دلته چیلنج کړي وو چې دوی محنت کش چې دی نو دا راغونډول د دوی دا نوم چې دی نه چې چا تجویز کړی او دا خلک چې دی چا راغونډول نو دا یو ډېر لوی سوچ و هغه سوچ د لاندې چې دی نه دا خلک روان وو دوی خپل محنتونه او دلته چې څونه خلک راغلي هغوی محنت وکړو د دغې سرې ماڼۍ د دې چترۍ د لاندې او هغې نه چې دی نه دا دومره خلک راووتل او هغه محنت باندې چې دی نه دا کامیاب شو او دغه سوچ چې کوم د کیپیټلیسټ و او زموږ د باچا خان بابا سوچ چې و دغه چې پوره وي کسپوره په شریکه به وي او چې دی نو مونږ کې دا نشته چې مونږ کې طبقاتي سیسټم او د پوره وي کسپوره په شریکه به وي د هغې محترم ګل زمین سید هغې عملي نمونه وه او هغه عملي شکل یې پیش کړی و. زه ډېرې خبرې نه کوم دلته مشران خبرې کوي خو دغه یو څو خبرې وي او دغه چې دی نو محترم ګل زمین سید زمونږ چې دی هم مشر تېر شوی او زه چې کله د پښتون فدریشن چیرمین وم نو هغې وخت کې دی د موږ خواله به راتلو او دلته زمونږ د مردان سبزلي حاجي هغوی چې دی نو ورسره وو یونیورسټۍ ته موږ له څو ځله راغلی موږ له ډاډ راکړی موږ له چې دی نو دغه شان ستاینه یې کړې نو زه خپلې خبرې راټولوم او زمونږ دغه داسې وایي نه دا اوس مخکې ما وموي دغه خوشحال بابا هغه شعرونه دي وایي چې مرد هغه چې همتناک برکتناک د علم سره خوب په زیست و جواک مخ یې مخ قول یې قول عهد یې عهد نه یې فریب نه یې دروغ نه تش تفاک او ډېرې کول لږې ویل په خاموشۍ کې د غونچې غوندې خوله پوره سینه چاک او که خبره د پستۍ د بلندۍ شي په لوی لکه اسمان په پستۍ خاک. ډېر ښه دي ډېر ښه.
Las dos